نو تاسو خبره کوله سړیا دا خبره مې کوله کنه چې ما هغه پلار له واده کو کنه خو راته پته ده مې کو تر سره تللی نو ډېره پخه وه زما څه کار دی تاسو خو شرمونه کوئ شرمونه کوو څنګه شرمونه کوو د خدای ظالمې ملک فیصله کېښوده نو ملک فیصله سوه نو بس اوس په تصویه منو او که نه رښتیا ما ته خو تا ونه ویلې چې څه فیصله وشوه فیصله داسې وشوه چې ملک وایي چې واده وله کوم خو په یو شرط په څه شرط نو دا ته وایي کنه چې یا به کور راکوې واده به وله کومه خو د هغې شرطونه دا دي چې دې به درې شرطه برابر یو به د لښتي نه دانګي یو به ګټه اوچتوي یو به اونې ته خېږي نو څه چل شو خبرې نو وې دانګل نو لښتي پلار ته خو مې وې مې کو شرط برابر وشي ما د کوره مخ خلاصوم نو مړې سر به دې څه خو ګومه اونې ته خو وختو شاباس چې تکړه دی د خیر او چې اونې ته وختو نو په بیا مخکې لاړو نو مړې هلته یو داسې کوله شم پته وه د لرګي ودا به اوچتی شاباس نو اوچته یې کړه اوچته یې کړه نو بس ما ورته ما خو بورونه کړي که نه نیکه پیشه او ناسې پیشه نو مړې چې څنګه کوله یې پورته کړه یو خرس شو توبه دماکه وشوه دماکه و نه شوه سړیا نو څه شي غرض یو سپین نشانه باندې سره پاره وې سړیا شرمیا مې که نه ته راځه که نه مخکې راځه نو مازغه راله مه خرابوه خو سپینې سپینې ووایه خو ژوند کوي اخر ټکن وشو درز دی څه مسیح ټیر یې پنچر شو توبه یا الله تا ته مې دې توبه نو په دې عمر کې چې ودونه کوي خو خامخا به دا کار رابېږي ښه مې ورته وویې ښه مې ورته وویې چې پلاره قلار شه قلار شه خو هغه واده غوښتل ما څه کوي خانده خانده اوس دا خبره پیدا اوس په کور سره څه کوم ملک خو رانه کور واغېسته که نه شرط دې وبېلو خامخا مې نو کور خو به ځي خامخا زور یې نشي لرلی او شرطونه ږدی ما ورته وویل چې زما له زوی واده دی خو هغه نه منله خو زه الله پکې خیر واچي ته راځه کټ ته بله کې کینو راځه راځه زما خو په زړه ستا ته ډېرې ګیلې دي خو کومې نه یاره سړیا ستا ګیلي په سر سترګو ګیله کوم څه ګیلې دي خو تا خو چا بله د ګوتې ونیوله بیا دې په دې طرف ونه کتل ګاونډیان هم درته نه ښکارېدو ته خو لا خپل کور وی یم یاره خفه کېږه مه ښځې ښځه چې څونه زړېږي دونه خوږېږي زما سره پخوانۍ مینه ده ته دا غم مه کوه که پته ده پخوانۍ مینه د تا به بله کولې راځه راځه پته به دې ولګي راځه به ټیک ته راځه आनंद पानन ए आनंद पानन الحمدلله خدای پاک مال ډېر خشته حسن راکړی او پتا شوې تیرې دا د 4 ورځې دي والا میرا شاده خندار ورځې دي یاره الحمدلله ډېر زیات حسن الله راکړی ته څومره ښکلي دا سترګې دا ګولې ګولې شونډې او دا ښکلي لوړ قطه یاره خو ډېر چکې اواز आनंद पानन ए आनंद पानन او ملک صاحب دا یې مجیبه دی शीशा کې ګوري نو ملک صاحب نن مې دا نوي سوټ لګول ډېر خوند را سره کوي ته وګوره आनंद पानन یو خبره مې یاد ساتي دا شیشه چې دا ډیره دروغجنه ده څنګه نن خو تا ته وي ته ډېر زیات ښکلي او بیا دا شیشه وي تا ته وي ډېر بدرنګ مخ ته ناړې خو دا پرېږده دا خبرې نن خو ډېر زیات رنګین ښکاري دا راته ووایه که نه دا کوم ځای دا ملک صاحب بیبي سره تللی وم ستا درته شاپینګ له نو هغې خپل شاپینګ وکړو ما پکې خپل شاپینګ و دا مې ځان له راسه بچک دې دې د سره خلاص که خو د ملک بیبي ګورې په شرمونو نو شرمې دا کار بیا مه کوه ښه داسې کار وکړه وشه په چین کې عبدالرحمن دوکاندار وشه او ورته وایي یو پیټۍ بوتلې راکړه ښه مېلمانه را روان دي خلاصوټه کې خو نه خالي هېڅ ته خدای هم دا سره خلاص کړو خو زه ډېر هم د سرو په تختم کې نو خو اته خاشلونه مې بار کوې نه ښه وشه نور خو څه ونه دي پکار ملک صاحب نه نه بس اسم دې بکر شه هذا صحیح دی ګورې ملک صاحب نور څه خو پکار نه دي تا خدای تباه برباد کړ ته خو پریوت را روان یې ملک صاحب شاګرد جلال انا انا کوم خدای دې ما ته پریوت را روان شرم دې ما دې کار وای تا ته مې دې توبه ښه شرط یې بېلو نو شرط یې بېله خو سپینې مه چې فیشه به کېږي څه نو څه قصه ده خو بس لاړې څنګه لاړ شرط خو یې بېلو نو په دې عمر چې شرطونه دي دغه بېلې السلام علیکم وای تا خدای په قهر اخته کما یو ته درې ورځې تبلیغ کېدلې ته خو یې کنډاسې کړه ناستې هله کنډاسې کله ته ډېره ښایسته د پرتوګا خو ډکیا
ځان نه دې کتلې دي یم دې د کوره خلاصه کړم او دې راغ دلته سپیوک دې کړي دي زه به ورته کور څه کوم وایي چې لاس مات شي غاړې لړزي ښه دا کارو هغه کنه چې شرط هغه ملک نه دی هغه نه د خېشي او نه چې د باندې دی چې موږ کوړې وکا شرط موږ کوی دا یو ته کوم دی یو څونډې فل دا وځه کوي څنګه ما ونکلا خوا څونډې یو غرش شو ما خبران بروسه او بچو ونکا د سم داسې یو ګرځي شو ونی ولا پولی بس دې خبره پیدا بدا شرم لا پات دا خبرې پرېږده اوس چل څه وشو وایي چل څه شو زمونږ بیګام په لار کې شپه وه ځان ته څادر مو دا اچولې ولې موږ به څه کوو د کوره ولې دروازه وایي دروازه خو ملک په تتاله والې ده په غږ کور لاړې واده ما کو دې کوم نکي بابا یې کو کورم بیلو دې که ما ته کو څه مال مو واده ټیک کوي دې خو خانداني د شرم لوښي دي او د دوی خو شجره را روانه ده د شرم نه ډکه دا شرمونه خو به کوي اوس دلته څه کوئ سمه شه سمه شه ګنې پلمان چې درېیمه ښځه م کوم غواړي سمه شه سمه شه درېیمه وکړو دا ځل ستا درس دی ما ورته خبره یو د نمبر دی ما ورته چې واده وکړه خو پلان مې نیر نښکلي ما نه واده وکړه ما خو واده نه کړ ستا پلار دی ستا په شان دی ته غم مه کوه واده به درنه کومه او دغه ملک پسې به اوس زه څوک بوځمه یا په خپله ځمه او یا خور ته مېرې کومه چې راشي او به ځمه هر څه کوئ زما د کوره وځئ ما ته به دلته نه پرېوځئ تاسو ما پسې راغله بنګلو ځکه چې ملک خپل په شرط خوره کنه نو مال ملک شپې دې کومه ګور دال مال نه بخایا هغه جیس جوړی کنه او دې کنه دا بیگانه رغونه ټیک کوم کنه والله کنه خلاص شي هغه خبره فعله ده خو ستاسو په ما پسې خنداګانې کولې ما ته به دلته کېنئ نه پاڅېږئ هله چا به یې کور خالي کوئ او کنه پس کنه څه یا چې کوی دادا چې شرم جوړې نو خیر دا ته باندې ته دې خپل کله کله سلام کنه خبره واوره تاسو ته زما کور ته چې چې ښکاري چې تاسو هلته درز وکړئ زما ته پناه واړئ زما کوي نکو بابا کوي مونږ راړیو هغه کړی خو راوړې تختولې تاسو زه سبا درځم اورګه رنګ بکرا دا څوک څوک نکوه نه لري نکو وایي هغه ګرادم او دې څنګه کوم ځای کې دی ما نه کړو په ما دې تا کوي دا تا کوي بس پاتې دا به ورته هلته داسې کړه ولګېږه ټول اوله ته نکو بابا مبارک شه د درز راځي زه دله پنځم وادم کومه د خیره راځه هغې کې به بیا ټول وکړه بند کړه دادا کراچۍ کې نه جوړې مونږه کې بس ما سبا کې خیدا زم خیر څنګه پاسه را پیسه ولې دا دا چا به وځه نه بابا لاړ وځه تاسو ما ته بیا کېدئ د شرم لوښو یم ولې ښه پیسه خوړلي وایي خفه به نه یم هغه پلار د کار ډېر دا یا کړی دی که نه د خفګان کار یې کړی دی په لار کې ناست یم دا به زه څه کوم د خدای ظالم یې خپل سترګې بدله کړي راته وایي د کوره وځه او تاسو پرې ښودم هم نه یم دی خو زما دړه کار وکړه چې اکنډاسې ته نه کوره راوشړلې یا کار کنه جاجي دا ملک هم ډېر سپکو خاطو چې فهم وایي داسې بدرنګه شرط لګو چې نیکه بابا پکې خورو کو او د خور سره چې کوم ځای ملک راغی طالع ورته ووایه نو دې ملک له پکار و چې په دغه شي باندې چې کوم ځای چې ډاکټر له بوتلو نو چې کور یې طالع ووایه بړه یاره خدای خو دې بیخ او بنیا ستا دغه نیکه وباسي د کور اخلاص کړو زه د تاریخ سره څه وکړم څه کوې ورسره ته او دې ملک له ورشې سوال مینت ورته وکړې چابي ترې راواله چې خپل کور کې کښېنه یو کار ولې نه کوو چې لاړ شم او خپل شټه کړم تعلیم عاجه کو ور وړو خپل کور ته په ملک ما خرابې هغه کلي ملک دی څه التو پلتو سړی نه ده کار کوو دواړه به ورشو ظالم مینت به ورته وکړو کېدای شي چابي راکړي یاره ظالم مینت سړی خو نه دی کوم دی که مطلب داسې دی که نه انکار به تکلیف ماته پکړه ځه چې زړه پاس ورځو ته دلته کښېنه خیال کوه څوک مې د کور اوس خلاص نه کړي څوک تسې ونیسي ته والا تعالی وته وایي زه راپاسه راپاسه راځه یو څوک باټوغه تعالی وایي ملکه خدای دې خیره کې دل کا او پردوغاخ دې غوټه شه چې تا د سخت پته ولګیاو هزار شي ګزار هایا دیوی وته کې موږ چاله مې ورځي ملک وجنو ویم خیال کوه کور به د سامانونو ډک دی کوي څوک مې خلاص نه کړي ورځه خیال کوه د سره وړي دي خو ورشه یم چې د منډو اوچتولو نو پلار ته یې څه ضرورت چې منډې اوچتو په شړق دې ولګه بلن
یو ګیلاس اوبه وروړه شابه درغلم ملک صاحب خدای دې په دې ان سترګو شړپ ولګوه دې کې اوبه کم دي ملک صاحب ما ویل یقین وشم باندې پټاک ته بس توشه دا ورچوړه به وشه شاباش شاباش یو ګنټه کې وزي نه لکه ګاډي پرې اوس راخته دا څه شرم دی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام السلام تاسو بیا راغلئ السلام علیکم جی راځو ته زمونږ مسله حل کړه زمونږ یو مسله د وګړي راکړه سال بساري دی وګړي غازی وګدوم نه خو هغه چې هغه ملکونه چې شرمولي وو که نه هغه څه شو اول رانه یاره وسته مالک صاحب خیر دی موږ د سوال ملت کوشش اچابي لکه کور باندې او کور باندې کړه موږ بار ناشي او تا په شر کې زمونږ کور کې کړه چې موږ کور کولو په شرم سره جوړه نه 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 هغه شرم راولې نو اله بدله چابي درکو هغه نه راځي هغه قسم کړی خلک دې نه مسجونه لګي وی هغه کور څنګه ونه هغه بس پرې نه مالک صاحب کنه بس کنه ولې هغه چرته درې چې خلکو بس رنګونه کوي کراچي کې راځه کریم پرې خو مالک صاحب اخر ولا چې غیب شوی دی بس پته یې لګي سی باندې دوکبازو زه تاسو ډېر ښه پېژنم څنګه خوري خوند نه مله جوړ کړو کراچۍ ته دي دا داسې مرګونه کړو چې کراچۍ ته یاره ما صاحب ته کوم دغه پکاو حساب هغه باندې کوم دغه مونږ چې ته وو کمزوري او کلمي کمزوري نو خیر یې قورو شو نه خو ما تاسو ته وایي چې ما سره شک نږدې نو تا هم ټوپونه واله او هغه د دغه پلار هم ټوپونه والي داسې دي ځان کې به څه کتل هسې شرط کېښود جا که یې په دې باندې امتیاز کړو که نه کور سره بهتر هم کوو ملک صاحب یو خبره تا کوم پلار او زامن ټول راته کپان ښکاري او بچې څنګه پیغه شم اے مالک صاحب خیر دی موږ د بیا سوال ملت کو الو وای شکم یا خیر شا مز غرق شو وای دا څه چلو شو چې غرق شوې ستا د لاسه ملکه زما هغه نیکه په کراچۍ کې د ډېر شرم د لاسه ریل ته ځان مخامخ او خودکشي یې وکړه no.